واقعا دا دا پا دی بنی اسرائیلو کی یو عالم دینو دا غنمو بلعام بن باعورہ انم بتا سوری دلی بلعام بن باعورہ پا موسیٰ علیہ السلام ایمان ہم راوڑے ہو دا تورات هم عالمو او بیا علماء ذکر کری چی دا غپ مجلس کے با 12,000 شاگردان ناسو او دوی تبه تورات خودلو او د دین دعوت به ولا ورکو موسی علیہ السلام یو اراده وکړه یو قوم او دا غینمو عمالقه او دا ډیر زورور جبابره قوم موسی علیہ السلام اراده وکړه خپل کسانو ته ویل چې په دوی باندې به حمله کو اگر چې جهاد لا نو پر شوی او حمله په د دې لپاره کوله دعوت ولا ورکو دین طرف ته دا هغه قوم چې مشرو هغه یو ظالم باچاو نو قوم باچا له ورلی چې موسی سره د ملګرو را روان دی دی باچا دا اوخیارو د او د دې مولانا د ډېر غټ کار اغستی دی څه چلې وکړو د مولا صاحب ته ویلي چې زه به تاله مال دولت درکم لالچ ولا ورکو او زه به ستا ډېر لوی احترام او قدر کومه خو د دې موسی علیه السلام نه موږ پس مولا صاحب ورته ویلي چې ټیک ده د سیرت کتابونو ذکر کړي دي وی مولا صاحب چې کور ته رالی نو ښځې ته یې دا قیصه وکړه بلعام بن ورته ویلي چې باچا دی او باچا درته خبره کړي دولت ته واله که نه الله غفور الرحیم دی کار وچلوه مولا صاحب داسې چلو کو چې په تورات کې کم اسم اعظم و په قرآن کریم کې اسم اعظم شته نبی علیہ السلام یو تاسو دعا په اسم اعظم سره غواړئ بیا الله ښه قبلی اسم اعظم څه دی اسم اعظم د الله رب العالمین ذاتی نوم ته وایي هغه حی القیوم په دعا کې دا وایي دې سره الله دعا ښه قبلی تورات کې اسم اعظم و مولا صاحب هغه اسم اعظم راواخیست او موسی علیہ السلام ته خیرې ورباندې شروع کړي بس لاس به پسې پورته کړه خیرې به پسې کولی لیکن دا یاد ساتئ د الله نبی باندې د چا خیرې دا خو نه لګي که نه خو د الله نبي نو ده به خیرې کولې خیرې به الټه د ده په ملګرو راتاوېدې خو مولا صاحب خو خپل کار وکړه که نه د ده چې کم په وس کې کم شرارت و هغه ده وکړو نو چې کله یې وکړو نو دا هغه حشر څه شو نو الله رب العالمین دی آیت کې دغه واقعه ذکر کوي الله وایي ده کې صفتونه ټول د سپي پکې پیدا شو او الله د ده نه بیا سپی جوړ کړو بعض مفسرین وایي چې د ده شکل الله مسخ که د سپي په شانې وګرځو بعضې وایي نه شکل یې صحیح خو د سپي چې کوم خویونه دي هغه پکې بیا رالو یو څو خویونه د سپي دي درته زه وایم انشاءالله نو دی آیت کې دغه الله رب العالمین ذکر کوي بیا مفسرینو ذکر کړي دي چې د دې امت کم علما دي علماء سوچ ورته وایي ناکاره علما وی په دې واقعه کې هغوی دپاره ډېر لوی وعید او سخته یره پرته ده هغه علما چې په علم باندې ناس کوي خو نه کوي او بل د خپل علم د دنیا د حصول د دنیا د حاصلولو دپاره ذریعه ګرځولي او آخرت بالکل هیر کړی کوشش وس او محنت دې دپاره شروع کړی نو الله رب العالمین دغه عالم هم داسې بن باعوره چې الله ذلیله کړو ځکه چې آخرت یې شاته کو دنیا یې ځان ته څه کړه رامخې ته یې کړو د باچا د دنیا د حرس د وجې نه د دا کار وکړو سره د علم نه د چې کله په علم عمل پرېښودو نو الله رب العالمین د ده نه بیا سپی جوړ کړی